أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف په نبی علیہ السلام شوق سره وایه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصلوا عليك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى وصام بعدد من قعد وقام. د الہ العالمین جل جلاله په دې پاک او بهترین کور کې د ایمان او د اسلام په عقیده مزینو مسلمانانو مشرانو کشرانو نوجوانانو رونو الہ العالمین جل جلاله دې زمونږ استاد نیک اعمال او نیک دعاګانې په خپل دربار قبول او منزوري کړي. ما چې د قران کریم څو الفاظ تاسو د وړاندې تلاوت کړل، الہ العالمین جل جلاله دا غ دین تعریف کوي چې نن خلق واغي دین پسې مسخره او ملنډ او ټوک شروع کړي دي. عمر فاروق رضی الله عنه په ټوله شپه ګرځید. یو ورځ یو ځینې کافران راغلي وایي زه د مسلمانانو خلیفه ګورو، دا به څوک دا به څه رقم سړی از برای خدا دا څنګه عمر دی چې د شپې زمونږ بچیان چغې کوي ښځه ورته وایي چې عمر راغی غلی دا څنګه سړی دی چې ویې ګورو. چې راغی د چا نه پوښتنه وکړه چې عمر فاروق چېرته وایي؟ نو مدینه منوره کې هغه ورته ویل اوس د مسجد نبوي نه داسې ووتل. یهودیان چې داسې د مسجد نبوي نه د باندې ورپسې راووتل چې ګوري دی په شګو کې پروت دی سر ته تیږه ایښې. څلوېښت ملکونه یې لاس لاندې، څلوېښت ملکونه یې د لاس لاندې دي. په دې ایران کې یو قوي جنګ وخت اول دلته را رسېدل. تیږه سر ته ایښې په شګو باندې پروت دی. نن به زه په شګو څم لس پیرې خو د اواز کټ څنډم، شل پیرې خو د لمن څنډم، په شګو پروت دی سر ته تیږه ایښې. دا خلک حیران شو چې دا به یې که به دا نه وي ولا که به یې څوک. چا نه پوښتنه وکړه وروره عمر ګورو څوک دی؟ ویل دغه دی دا تیږې دی سر. خلکو چې د سر ته تیږه ولیده او په شګو یې د املاس ولید نه پوښتنه کوي نه ګیږنه کوي، یو وارې چغه وهي ووایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. په منبر ولاړ دی خطبه ورکوي، یو کمیس یې په غاړه دی چې په هغې کې 14 پیونده لګېدلي، یو پیوند پکې د پوستکي. چا ورته ویل عمر فاروقه زه به درته یو ښه کمیس جوړ کړم ځکه ته خطبه وایې. او وایي نه، پیغمبر علیه السلام په ژوند فرمایلي والفقر فخري، غریبي زما فخر دی. او ما ته په دې باندې فخر حاصل دی چې ما یو داسې کمیس اغوستی وي چې په هغې کې پیوندونه لګېدلي. خلک خو هغه خلک دي منګ به څوک وو تاسې به څوک. منګ که د خپل ګریوان کې سر دننه کړو منګ قضاوت وکړو چې موږ د دین دپاره څه کړي دي. اول ما څه نه او بیا تا څه نه بیا بل څه نه دي کړي. لاړل هغه چا چې رضا د پاک سبحان کوله او چا مالیاري چې د حضرت د ګلستان کوله. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خلقو ته دا ثابتای چې زه د مسلمانانو خلیفه یم، نه ځان پسې توره ګرځوم نه ځان پسې باډي ګارډ ګرځوم، هېڅوک ځان پسې نه ګرځوم. او خلک په دین باندې عمل کوي ځکه چې اسلام خو امن دی. سره سپین په لاره خطا که څوک غلا نه کوي. سهار جمع ته راغی د شپې نه ظالم راغلی په محراب کې ناست توره په لاس 40 صفه د مسلمانانو عمر فاروق رضی الله عنه پسې ولاړ دی د سهار جمع ورکوي. د خلیفہ بادشاہ دا بچا ورکوي. نن بادشاہان په مونږ نه پوهېږي
نن چې څونه اسلامي بادشاهان په اسلامي ملکونو کې په مونږ نه پوهیږي، په کلمه نه پوهیږي، په بسم الله الرحمن الرحیم نه پوهیږي. بسم الله الرحمن الرحیم دی به څه د مسلمانانو خلافت وکړو، دی به څه د مسلمانانو مشري وکړه، او دی به څه مسلمانان په ځان باندې راغونډ. عمر فاروق رضی الله عنه پسې څلوېښت صفه مسلمانان ولاړ دي. دی چې کله په اول رکعت ودرېد الحمد اخلاص کړه سورۃ فاتحه، تیاره په جمعات کې چې څنګه سورۃ شروع کړ، دا ظالم را پاتېد او په عمر فاروق رضی الله عنه د توري گزار فورا ده چې پزان پوښو چې ولوي عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه او نور صحابه کرام ولر دي. فورا یو صحابي دغه په ځای منځ ته وړاندې کیږي او نور صحابه د پشا کوي. راځه خبره داغه چا ته چې چاو هدایت شو، هغه څلويخ مسلمانان نور په توره والو ځان ته دي صفونو کې لار وکړه، او کله چې د جمعه اخیری سر تر ورسېد ځان ته توره کې خو د پاسه پیسم خپل ظالم فیصله. عمر فاروق رضی الله عنه کور ته راوړ. عبد الله ابن عمر رضی الله عنه ته شودي راخي، د دوزوی دی او ورته شودي راخي. کله چې ورته شودي ورکړي هغه شودي د په زخمونو راووتي، د سینې په زخم راووتي. نو زوی ته مخته او چې بچیا مسلمانان راغون کزه نور نه پاتې کېږم چې په خپل ځای باندې خلیفہ ولا اورته پلار اولی وای ما ته پیغمبر علی السلام ویلو چې عمر فاروق تمره نو زخمونو نه بده شودي راوځي، زما د زخم نه شودي وتی زنور پاتې کېږم نه. یو صحابي دی د په اسمان سپور دی تل دی حکیم راولي، چې حکیم راولي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته چې هغه راشي ترڅو پوری د علاج وکړي. کله چې هغه ځان سره حکیم را روان کړي په لار کې را رواني ګوري چې ووزه ده او هغه وزه یو پانه یو خړه پانه ته خپل واچول، پردې پانه یو خړې پردې واخې یو خړل. صحابي د حکیم توای چې حکیم سے بیرته تاو شو. عمر فاروق رضی الله عنه شهید شو او ورته ته څه پوه شوې؟ وې زه په دې باندې پوه شوم چې د عمر فاروق په حکومت کې یو زناور وزې میګه په پردې پانه نه خړلې، دغه وزې پانه وخړو معلومیږي دا چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په شهادت رسیدل. ای ورونو دا خو ولاکه د کمزورې دي نه یا دا داسې دین وي لکه نن چې خلک ور پورې خندا جوړه کړي. پیغمبر علیه السلام وایي زمانه بعد به د امت سال وي. نن کلټر امتی راولا په شواروس کې تاسو پیری په پیغمبر علیه السلام درود ویل، تو خدای دی، تو رسول دی، تو دین دی، تو وجدان دی، تاسو پیری درود په ویل. ورشي قران کریم وګورئ، هر تحول د زما جمعات کې راوخلي سونه دوړي په پرتی، هر کور کې هر تاچا کې راوخله دوړي په پاسه پرتی وي. نه ته تلاوت کوي، نه دی زوی تلاوت کوي، نه دی خزه تلاوت کوي، نه دی لور تلاوت کوي، نه دی ګور تلاوت کوي، نه دی زوم تلاوت کوي. په کور کې دی چې په کور کې مې پیرانه نشي. یعنی ورونو چې من داشت ته وځو سار پسې د خدای ته کېدو او وجاړو چې خولي وه خدای زمونږ توبه قبول کړي. دا څه چې موږ سره کېږي دا زمونږ د اعمالو دا خو ولاکه د کمزورې دي او دا نه په ټوکو باندې راغله چې خلک برابر سي کې دین پورې به مسخري وکړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په زمانہ کې یو صحابي دی خلکو به کرکه کوله، غټ غټ دانې وي په مخ باندې، تورې شونډې وي. اسلام وایي چې تور او سپین او شین او خړ دانه هغه څوک ان اکرمکم عند الله اتقاکم، چا کې چې تقوا موجوده خدای ته هغه کار. احمد محمود تور سپین قومدار بے قومه پیسې بے پیسې مالدار غیر مالدار بربند ملبس دا ټول ان اکرمکم عند الله اتقاکم. خدای وايي ما ته تقوا معتبر ده چې تا کې تقوا موجوده. زمونږ ځینې خلک هغه همدردی نه لري، هغه کې همدردی موجوده نه. بایزید بستامی رحمه الله د خدای یو ولی تیر شوی او داسې ولی تیر شوی چې شپه او ورځ به د الٰه العالمین جل جلاله اطاعت کو داغه فرمان برداری وکوله. دی وای چې کله مړ شوم و چې مړ شوم پرشتو راته وویل چې څه دې کړی، څه اعمال دې کړی. وای ما فکر وکړ ورته ما چې منځونه مې ډیر کړی، روزي مې ډیر نیولې، تلاوتونه مې ډیر کړی، اسنه چې قبول شوی نه. راځه او بل خبر ورته وکا. ویل ما ورته ویل چې خدای مې واحد لا شریک ذات منلې.
الله می یو ذات منلې ویل چې الہ العالمین دې منلې وای ما ورته چې هو وی आवाज راته کیږي چې او بایسیدا یو ورځ دې شودي خوړلې په خېټه دې درد شو خلک دې پښتنه تراغله تا ورته دې ونه ویل چې خدای مې په خېټه درد کړي تا ورته ویل شودي مسکلو په خېټه مې درد شو تا زمانه تا به درد په ما راوړو په شودو دې ولاړو وی غلې کړ دې ته توحید وای نن خلک د توحید ناره وای موږ موحدین یو موږ موحدین یو خدای یو منو شرک نکو بدعت نکو د سر نه تر خپل بیا د بدعت او رسومات او رواجونو او د غلطو کارونه ډک ما موږ موحدین یو اے بایزیدا ته څنګه موحد وې چې په خېټه درد دې موږ اوسته او تا شودي ملامت ولی تا شودي ملامت وی غلې شو مال چې خدای بس دا یو خبر ودام منظور نشو ول چې بایزیدا په یو شری بخم همدردی دې کړي یو رس پلار را روان جمع او ساړو شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ جمع او ساړو د پښو بچو یخنۍ نیولې او سړو نیولې را پیدا نن افغانستان کې اعتبار کوڅو کې را پیږي زه په خپل کوزین کې تیرېږم ماته بخاري لګېدلې تاسو کو چې دا ټیمان لاس کې په دې خوبو دا موټرین زده چا بچی دي کنه دي ها دا سین راوړي اته د پلار ځواني زموږ نه خوا اته د پلار کردار زموږ نه خو هغه په دې عمل قرباني ورکړه خپل اډو کې درکړه کړو درست نه عمل قزات نه بچي سوال نه د هوري غوندې کونډه سوال کوي تاولې د څوک همدار چاغه شیشه کړي چې تولې په ساړه ساکي چا کونډه نه پښتنه وکړه چې ستا په کور کې خسته ده که ستا په کور کې خس نشته بچ کې پاک کلمه غوستې دی او تو کړیو اتر مې پسانه چولیو موږ کو خدای به جنت ته بوزي ولا خدای قران چې او به نه وربش تا خپل مزدور ته ویل چې ته په یخ نه کې لګیای او تا د امر را بډوالي ته لګیای دلته کار کې او بیا چې الټا دفتر ته در ترانه وزستر کې پیپر کې خبره د خیرن دې زما دفتر د خیرن ته دې خپل ته وګوره ته دې ایمان ته رول ته وګوره کوم تاسو نه وای والکه کله ځان لګیای مزه وای کنه وای خبره د خیرن دې دفتر ته مې رانه نوزت دې شکل ته دې وګوره دفتر ته دې وګوره ته دوه ټنګو قالینه دلته چولې دا مرزه چاته خیرن پرونه پورې ختم داسې خیرن پیرن ګرځېدي د قالینی اغه اړه خدای اړه نه پیژاند د انند د کمره پیدا کړو غلاګان دی چور دیو که چپاول دیو اے بای اسید په دې بخو د پښو بچا سړو نیولې کورتای کې دنه نه کورتای کې دنه نه چې کله ګرم شو مر راوخته د پښو بچا دی خوشک بس دا عمل مې د خوخه په دغه دی بخم غني نور په یو شي نه بخ راځي ورونو راځي چې همدردي پیدا کو راځي چې یو بل ته د ورورولۍ لاس ورکو راځي چې خپل مصارف کم کو په یتیم په غریب په بیوسته باندې ورحمېږو داغه پښتنه وکړو داسې خلک به چې هغه به په څه رقم تیرو کې ډیر بداسي چې هغه به اوس په دې حیران د دوا پیسې باندې لري نه به د غذا پیسې لري او وايي به څه وکړو نو چې تا ته خدای درکړي هوته یو کا د دې صحابي شونډې غټي دي مخې تور دي خلکو به تکرکه کول چې په جام یو ګوس کړي راغی نبی عليه السلام ته او د الله حبيبا خدای به میزان ته پریدي کنه جنت به میزان ته پریدي کنه حوري به میزان ته پریدي کنه پیغمبر علیہ السلام چې صحابي ته وکتل ورته وی جوړل بیا ورته خند الله سي پیواشه ولی بچي واده دې پسلو وری د څنګه او قربان چې کافر او خلکو برانه کرکه کوله نفرت وکاو چې په کوم لار بلاړم په غلار به خلک نتل په کوم جام چې به مې وبس کړي فاغي بچاو بنس کړي نن مې چې ایمان راوړ مسلمان شو استاد باغچی ګل شو استاد باغ بلبل شو اوس برانه خلک کرکه کوي ما به خدای ځان ته پریدي ما به جنت ځان ته پریدي نبی علیہ السلام ورته وای وعده ته دې زړه کیږي
لاړ شه پلاني صحابي د دروازه ووه ورته وایي چې نبي علیه السلام را لېږلم نور راځه سړی چې کله لاړ دروازه یې وواله صحابي ورته راووت داسې کوس پاس ورته ګوري څنګه راغلی ورته وایي نبي علیه السلام راولېږلم راغلم وایي چې خدای ده ته وګورو زما لور ته وګوره اوس څه وکړم ویل ته کښېنه زه به مې ښځې سره مشوره وکړم مشوره پکار ده چې ښځه او بیړه مشوره وکړي خپله لور ورکړي دی چې کله ننوت خپلې ښځې ته چې د ده نوم واغست چې دا صحابي نبي علیه السلام را لېږلی ستا د لور سره د نکاح کولو دپاره را لېږلی لور دې ورکې که نه ورکې هغه حیرانه شو چې خدای څه وکړه اوس به څه کوو ویل نه زه مې خپله لور دته نه ورکړم دا خو د رنګه تور دی کور نه لري خیمه نه لري قوم نه لري قبیل نه لري هغه ټول پرېږده نه د کور لري یو شی دې نه لري کاشکې چې پرنګ خو لږ جوړ یو خیمه خو یې درلودی چې زما لور ورسره پکې شپې تېرې کړې وې لور مې بیا بهر ته ورسره ولېږه لوري خبرې واورېدې راووته مور یې شی دی ولې داسې خلک ایمان تېروي مور نه ایمان تللی پلار نه ایمان تللی ورور نه ایمان تللی غیرت دې نه تللی نه پښتو چا کې پاتې نه ایمان چا کې پاتې نه غیرت چا کې پاتې ولې دا خلک په دې نه پوهېږي چې سهار د لور وځي تر ماښامه پورې 200 خلک جهنم ته خطا کړي دا پلار مور یې پرې نه پوهېږي اسمان چې وریځ شي مونږ وایو خدای باران وکړي یا الله د تیږو باران را باندې مه کوه خدای د تیږو باران را باندې مه کوه خیر دی که دا بل باران را باندې نه کوې مې کوه خو د تیږو باران را باندې مه کوه موږ خو داسې عمل نه دی کړی چې موږ ستا د رحمت په تمه وشته به موږ رحمت راووره لورې راووته مورې پلار مې څه وایي چې بیا ورسره ته په جنګ یې لورې پیغمبر علیه السلام هغه صحابي را لېږلی ستا نکاح ته نه دې ورکو اخو هیڅ شی نه لري لورې ورته وایي چې مورې ګستاخي نه کوم دته مه ګورئ چې دی به یا کور نه لري یا به توري محمد رسول الله ته وګورئ نن کفارو ته مه ګوره چې شراب راوړي پیغمبر علیه السلام ته وګوره هغه منې کړي نن که کافر په اسلام گزار کوي تی پې مه کوه ته خو د هغه امتي پردی حیا پردی ناموس مه لوټ کوه پیغمبر علیه السلام ته منې کړي عمر فاروق رضی الله عنه خپله زمانه کې ویلي شودو کې به اوبه نه اچوئ یوه مور خپلې لور ته وایي ولورې شودو کې اوبه واچوئ چې ډېرې پیسې وکړي او ورته وایي مورې عمر فاروق منې ګرځولي زه نه کوم دا کار او ورته وایي او لورې نیمه شپه د عمر فاروق به ودی عمر فاروق دروازه کې ولاړ دی اوري عمر فاروق به ودی نه پولیس ته هېڅوک نشته مه کوه اوبه ور واچوئ خدای خو شته که نه نن که څوک خدای ومني غلا به وکړي که څوک خدای ومني زنا به وکړي که چا قرآن منلی غلا به وکړي که چا قرآن منلی او پیغمبر منلی شراب به وڅکي خو معلومیږي دا چې ظاهر مسلمان او نور کافر پلار راغلی لورې ورته وایي مورې ما ورکړه ما هم دې صحابي ته ورکړه دته مه ګورې پیغمبر علیه السلام ته وګوره سړی راووته په ملا وړه به وزه لور مې درکړه داسې خوشحاله دی چې کالیو کې نه ځایږي راغی پیغمبر علیه السلام ته ویل قربان لور خو یې راکړه هغه ورته وایي پیسې لرې وایي نه پیسې نه لرم چې نشته پیسې ورته ورکړه پیسې ورکړئ پیغمبر علیه السلام ته راغی قربان پیسې راکړه ویل لاړ شه ځان ته پې ښه کالي وکړه ځان ته خیمه پې واخله کور دې پې ځان ته جوړ کړه په دې پیسو زه درته واده کوم دی چې کله بازار ته لاړه بازار کې یو صحابي غږ کوي څادر یې لاس کې دی ای خلکو نبي علیه السلام جنګ ته لاړه نبی علیہ السلام غزا ته لاړ کافران راغلي په مدینه منوره حمله کوي دی وایي خدایا پیغمبر علیہ السلام دې جنګیږي او زه دې واده کوم پیغمبر علیہ السلام دې قرباني وړاندې کوي او زه دې واده کوم نه کوم توبه په لږو پیسو یې ځان ته واغست او نورې ځان ته یو څادر واغست غره واغسته توره واغسته او یو غټ څادر واغست خپل مخ نه وربوز نه تاو کسترګې ښکاره پاس باندې شور شو غزا ته لاړ سعد نومېده سعد نومېده سعد تور
کله چې غزا ته لاړ نو پرې په کافرانو کې وایسته. یو صحابي پیغمبر علیه السلام ته جنگ په دوران کې وای قربان دغه څوک راغلی ډېر امداد د مسلمانانو وکړو. دې وخت کې په کافر د تورې غزار کوي چې لاس یې تور ښکاره شو. پیغمبر علیه السلام وای اظنه سعدا، ما ته خو سعد ښکاري. دته خو ما ویلي چې واده ته سودا وکړه، دا څنګه راغلی؟ په دې وخت کې بل طرفه په کافر د تورې غزار کوي. سعد رضی الله عنه داس نه لاندې را گزارېږي. پیغمبر علیه السلام راغی، سعد په خپل رون واچو. سعد لا ژوند ده ورته وای قربان خدای به میزان ته پریږدي که نه؟ جنت به میزان ته پریږدي که نه؟ هورې به میزان ته پریږدي که نه؟ ټوټه ټوټه وینې تېدارې وای او لا یې په زړه کې همغه ګیله ده. پیغمبر علیه السلام یې اوښکې وچې کړې، ورته وای سعده چا چې د خدای دپاره قرباني وړاندې کړې رضی الله عنهم ورضوا، خدای به درنه راضي وي. دا ورونو دا اسلام دونه مفت نه دی راغلی چې نن دې هر سړی پرې نقرې کړي، هر سړی د اسلام مخالفت کوي. د سعد خو د ځوانانو په خپلې وینې قربان کړي، په دې باندې سونو خلکو خپلې وینې توی کړي. نن هر څوک راپاڅېږي زه مسلمان یم، د مسلمان ترجماني کوم. ای سعده ګیلې مه کو. پیغمبر علیه السلام ته یې مخ واړه ویې خندل. شیبه بعد سعد رضی الله عنه روح پرواز کوي. جنگ چې کله تیر شو څو ورځې بعد صحابه کرام ته پوښتنه کوي پیغمبر علیه السلام سعد چې کله ژړل تا داسې مخ واړه ودې خندل چې و؟ نبی علیه السلام وایي سعد ګیلې کولې چې ما به خدای ځان ته پرېږدي که نه؟ جنت به مې ځان ته پرېږدي که نه؟ حورې به مې ځان ته پرېږدي که نه؟ الله جنت نه حورې ته لاس کې اوبه ورکړي په منډه یې سعد ته ویسه. کله چې حوره راغله ما نه شرمېده، مخکې نه راته، ما ته یې مخ واړو تر څو مې چې مخ راړه حوره هم راونه رسېد او سعد تږی د دنیا نه لاړ. دا ورونو دونه خوار دین نه دی او نه دونه بېکاره دین دی. ان الدین عند الله الاسلام، الله دین را لېږلی او د اسلام دین د مسلمان به بې قرباني وړاندې کېدو او کې ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.